السلام علیکم ګرانو او خوږو دوستانو، یو ځل بیا انجینر مرسلین باور ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. ګرانو دوستانو، لکه څنګه د تیره ویډیو کې مو چې دی په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو موږ د یو پل لپاره چې دی هایدرولیک ډیزاین ترسره کړو، هایدرولیک ماډلینګ ترسره کړو. یو څه خبرې مو کړې وې په اوبه نیونکې ساحه باندې یا ابریزه ساحه باندې مو یو څه خبرې په تیرې ویډیو کې کړې وې. نن چې دی زمونږ راځو په دې برخه باندې دا کوو چې کله یو پل جوړیږي نو د دغه پل لپاره چې دی کمې ډیټاګانې چې دی دې ته موږ اړتیا لرو چې باید دغه د ځانه سره ولرو، او د هغې څخه وروسته بیا چې د یو پل لپاره موږ ډیزاین ترسره کړو. په تیره ویډیو کې چې دی موږ خبرې کړې وې په سکاورینګ باندې چې د پل ولې د منځه ځي، د پل دغه د منځه تلو اساسي عوامل چې دی څه. نن چې دی موږ راځو په د یو پل لپاره هایدرولوژي ډیزاین لپاره چې هایدرولیک ډیزاین لپاره باید موږ کوم کارونه وکړو. په لومړي قدم کې دوستانو موږ چې کله یو پل لپاره چې دی د اعظمي مقدار چې د اوبو پیدا کوو، نو د دې لپاره لومړی باید موږ میتودولوژي چې دی مشخص کړو چې موږ څومره فعالیتونه ترسره کوو. دغه فعالیتونه باید زموږ د میتودولوژي په مطابق باید ترسره شي چې په هغه میتود کې به موږ لپاره واضح شوي وي چې باید موږ په کوم کارونه ترسره کوو. په لومړي قدم کې چې دی څه وکړو، فرضي مثال کومې ډیټاګانو ته چې دی موږ اړتیا لرو چې هغه ډیټاګانې د ځان سره ولرو. نو موږ چې دی په لومړي قدم کې چې دی د راځو دغه ډیټاګانو ته چې کومې ډیټاګانې موږ باید د ځانه سره ولرو چې تر څو موږ هایدرولیک ډیزاین چې دی ترسره کړو د یو پل لپاره، چې تر څو موږ پکې کومه غلطي ونه کړو. نو راځو دوستانو، اول قدم کې چې دی موږ هغه ډیټا چې د ساحې څخه چې دی موږ اړتیا لرو چې باید ترلاسه یې کړو، چې په دغه ډیټا کې دغه ډیټا به چې دی نو دغه ډیټاګانو کې چې د ساحې نه راوړو، اول چې دی موږ باید د پل کومه ساحه کې چې موږ دغه پل جوړو د واټروې باندې تیریږي، د اوبلارې باندې، نو باید د ټوټل سټیشن په ذریعه باندې چې دی د دغه پل په پورتنۍ برخه او لاندنۍ برخه چې دی دواړه په دقیق ډول باندې چې دی سروي شي، چې پورتنۍ برخه یې د 250 نه تر 300 مترو په اوږدوالي کې، او د کنټرول سیکشن نه کوم چې موږ پل جوړو او په همدې رقم باندې چې دی د پل لاندنۍ برخه هم چې دی د 250 نه تر 300 مترو پورې چې دی دغه باید سروي شي. که چیرې په دغه پل په ساحه کې منډرینګ زیات واقع وي نو باید موږ سروي چې دی په اوږدوالي کې لږه نوره هم زیاته کړو، چې په منډرینګ برخو کې چې دی بیا زیات تخریبات رامنځته کېږي. نو په دې خاطر باندې باید موږ ډېره دقیقه سروي چې دی ترسره کړو. او په دویم قدم کې چې دی دغه چې کله مو دغه سروي ترسره کړه، دا بیا راوړو سیول 3D ته یې داخلو، او هلته چې یو توپوګرافي ونه جوړیږي. د پل لپاره چې دی دقیق سروي ته چې دی ځکه اړتیا ده، که چیرې موږ پل په ډیزاین کې 1 متر په اندازم چې دی یا 1.5 متر په اندازم غلطي کېږي، نو دا به بیا په ساحه کې چې دی د دې تطبیق او د دې رغول به ډېر ګران کار وي زموږ دپاره. هغه د ډیزاین کې به یو ډول وي، هلته به چې دی په ساحه په بل ډول وي. نو باید دا ټوټل سټیشن په واسطه چې دی ساحه سروي شي د پل سره. بل چې دی د کومه ساحه کې چې موږ غواړو توپوګرافي، دا کومه ساحه چې دی موږ پل ورکې راغو، باید دغه ساحه چې دی عکسونه د دې څخه واخیستل شي. که دغه عکسونه سرویر لخوا نه اخیستل کېږي او یا د ډیزاین انجینر لخوا چې دی دغه ساحه کې عکسونه اخیستل کېږي، دا باید د مختلفو زاویو څخه چې دی دغه عکسونه واخیستل شي، چې تر څو دغه ساحه چې دی موږ ته په واضح ډول باندې معلومه شي. بل چې دی
درېمه ډول ډیټا چې دی زموږ دپاره پکار ده هغه چې دی د دغه ساحې کې چې دی د موادو نوعیت دی چې دغه د موادو نوعیت چې دی دا باید د جیو ټیکنیشن چې دی په ساحه کې ترسره شي چې تر څو دغه د موادو نوعیت چې دی معلوم شي چې دغه ساحه کې کوم ډول مواد چې دي موجود دي جیو ټیکنیشن چې دی ترسره شي مخکې مو ویل چې دغه د موادو نوعیت باید واضح شي ځکه چې د مواد چې دی د دې نوعیت واضح کول چې دی دا بیا په هایدرولیک ډیزاین برخه کې چې دی ډېر مهمه موضوع ده ځکه چې د پول سره په شاوخوا ساحو کې چې دی هلته سکورینګ رامنځته کېږي ایروژن رامنځته کېږي چې د دغه ایروژن او د سکورینګ لپاره چې دی ډېر زیاته مهمه مسله ده چې باید موږ د ذراتو اندازه چې دی موږ معلومه کړو سیب انالایسز وکړو چې د سیب انالایز کې موږ ته بیا د موادو D50 یا D15 یا D90 چې دی دا باید ځان ته معلوم کړو D50 چې دی په څه معنا دوستانو D50 په دې معنا باندې هغه مواد کوم چې د غلبیل څخه تیریږي چې 50% د غلبیل څخه چې دی تیریږي د دې غټ ترین قطر چې دی کم یو دی یعنی کم سایز سیب یا غلبیل څخه مواد چې دی 50% تیر شو د هغه قطر چې دی په کوم اندازه وي دې ته چې D50 ویل کېږي نو باید دا سیب انالیس ترسره شي چې په وروسته چې دی د ویډیوګان کې به موږ د کومه ساحه کې چې غواړو موږ دغه هایدرولیک ډیزاین ترسره کړو د دغې ساحې دپاره به چې دی د ذراتو قطر چې دی موږ به دا هم پیدا کوو د دې د استعمال موارد به هم چې تاسو ته ښیو چې په کوم ځای کې دا موږ استفاده کوو د دې څخه وروسته چې دی موږ چې دی په 5م قدم کې باید د دغې ساحې چې دی توپوګرافي ولرو توپوګرافي چې دی د دغې ساحې توپوګرافي که موږ وګورو د واټرشیډ لپاره یا د ابریزه ساحې لپاره واټرشیډ توپوګرافي پیدا کول چې دی دا به ډېره ګرانه خبره وي که چېرته موږ په ټوټل سټیشن باندې چې دی دا ناممکنه به وي ځکه ډېر واټرشیډونه داسې وي چې د 1500 او د 10,000 او 50,000 کیلومتر مربع ساحه چې دی پورې د دې ابریزه ساحه وي نو د دومره ساحې سروې کول چې دا ناممکن ده دا مشکله دی نو د دغې توپوګرافي د پیدا کولو لپاره چې دی بیا موږ د سیټلایټونو د ایمیجرانو څخه استفاده کوو چې هغې ته ډیجیټل الیویشن موډل وایي چې پرون مو په ډیجیټل الیویشن موډل باندې چې دی یو څه اندازه کار چې دی موږ وکړه چې ډیجیټل الیویشن موډل څه شی دی په کومه اندازه موږ پری اویلیبل ترلاسه کولی شو خو هغه چې کوم فری موږ ترلاسه کولی شو په تېره ویډیو کې مو ویل چې هغه 90 متره او 10 متره چې دی وي چې هغه به دومره دقیق نه وي نو د دې لپاره چې موږ داسې دقیق محاسبات ترسره کړو نو د ځینو ادارو څخه چې دی موږ دغه ډیجیټل الیویشن موډل ترلاسه کولی شو چې څومره دغه خو ډیجیټل الیویشن موډل ریزولیشن ښه وي نو دا به بهتره وي ځکه د که نه وي دغه 10 مترې او 15 مترې ډیمونه چې دی عموما کار کوي په دې خاطر باندې چې ډېرې غټې ساحې په بر کې نیسي په دومره غټه ساحه کې چې دی 1 متر 2 متر غلطي چې دا به دومره مورد نظر نه وي ځکه ډېرې غټې ساحې وي مقصد ما ویل چې 10,000 کیلومتر مربع 15,000 کیلومتر مربع نو دا ساحو کې 1 متر 2 متر چې دی دا دومره مهمه موضوع نه ده نو موږ چې د ډیجیټل الیویشن موډل باید د ځانه سره ولرو چې دغه ډیجیټل الیویشن موډل نه به چې دی موږ د دغې ساحې لپاره ابریزه مساحت پیدا کوو بل چې باید موږ د رینفال ډیټا له ځانه سره ولرو شپږم ډول ډیټا چې زموږ دپاره رینفال ډیټا ده چې دغه رینفال ډیټا عموما د اوبو او انرژي وزارت څخه ترلاسه کولی شو د سیندیزو حوزو څخه چې دی موږ دغه ډیټا ترلاسه کولی شو بل چې دی دغه ډیټا که چیرې د آی ډي اف کرف څخه چې دی موږ په استفادې سره کولی شو موږ دغه انټنسټي یا رینفال ډیټا ترلاسه کړو چې په وروستنۍ ویډیو کې به موږ د آی ډي اف څخه د استفاده باندې به موږ چې دی رینفال پیدا کوو چې دغه استعمال به هم تاسو ته ښیو چې د آی ډي اف سره هم ته موږ استعمالولی شو
او یو بل طریقه باندې هم موږ چې ډیسچارج چې هغه کنټرول سیکشنونه دي چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوي دي چې د هغې په واسطه باندې موږ د ډیسچارج مقدار چې دی پیدا کولی شو چې دا بیخي راحت طریقه ده چې موږ ډیسچارج پیدا کړو. بل مهمه مسله چې دی په دغې ساحو کې چې دی د هماغه موجوده خلکو څخه پوښتنه کول دي چې آیا په دغه ساحه کې په تېرو کلونو کې چې دی په څومره سیلابونه به راغلي وي، دلته به چې دی څومره تخریبات یې رامنځته کړي دي. لکه څه خپله دغې پول ساحې ته چې دی تللی وم چې ما د دغې خلکو څخه پوښتنه وکړه، نو دوی وویل چې یو 30 کاله مخکې دومره سیلاب راغلی و چې د په دې ځای کې د دغې پټونه چې دی داسې تر دغې سرکه پورې دغه ساحې چې دی ټولې په نظر کې نیولې، دغه ټولې چې دی د سیلاب د ځانه سره اخیستې وي دا ځایونه ټول. نو دغسې چې دی ساحې ته تګ او د دغې خلکو نه چې دی د دې په اړه پوښتنې کول چې دي د دغې په واسطه دا موږ سره مرسته کوي چې تر څو هغه اعظمي سیلاب مقدار ته چې دی ځان ورسو او هغه چې دی په اسانۍ سره پیدا کړو. نو دوستانو راځو په پروژه باندې شروع کوو چې څنګه موږ کولی شو. په لومړي قدم کې چې دی موږ تلي وو دغې ساحې ته چې دی د دغې موږ په جي پي ایس په واسطه چې دی موږ د دغې یو پوینټ اخیستی دی چې دغې لوکیشن یې موږ ته راکړی دی چې دغې لوکیشن نارتنګ کې چې دی په دغه ډول دا یو ټي ایم کوارډینیټ سیسټم کې چې دی موږ ته راکړی دی چې دغه نارتنګ دی او دا ایسټنګ دی. که کله داسې وشي چې موږ ته فرض مثال په یو ټي ایم کې چې دی کوارډینیټ راکړل شوي دي، اول ته چې دی زموږ نه ریکوایر یو غواړي چې هغه په ډیګري کې چې دی وایي موږ ته انزرټ کا یو پروګرام دی، یا وایي چې په ډیسیمل ډیګري منټ کې چې دی په کار وي، یا موږ ته په ډیسیمل ډیګري کې راکړي وي او زموږ په کار په یو ټي ایم کې دی موږ چې دی تحلیل کوو، موږ محاسبات ترسره کوو، یو ټي ایم ته دا کوو، یا ډیسیمل ډیګري منټ ډیسیمل منټ ډیسیمل سیکنډ کې چې دی موږ ته کوارډینیټ راکړي دي او زموږ هلته چې دی یو ټي ایم ته په کار دی چې واړو دغه چې دی د جی ایس پروګرام په واسطه چې دی موږ په اسانۍ سره چې دی د یو ټي ایم چې دی جیوګرافیک ته اړو. خو دغه ډیسیمل ډیګري او ډیسیمل منټ او ډیګري او سیکنډ دا چې دی د دغې د تبدیلولو لپاره چې دی زه و تاسو ته دوستان یو سافټویر باندې کار وکړم چې لنډ دی چې دا د یو ټي ایم کوارډینیټور په نامه چې دی یو اپلیکیشن دی چې دا کولی شو د انټرنیټ څخه واخلو. نو موږ به راشو دغه به راخلاص کړو. موږ غواړو چې اوس موږ ته کوارډیناټ راکړي دي په یو ټي ایم کې راکړي دي او په کار موږ دپاره چې دی ډیسیمل ډیګري ده. نو څنګه موږ کولی شو چې دغه یو نه بل ته تبدیل کړو. راځم زه چې دی د دغه د تبدیلولو لپاره چې دی تبدیلوم دغه دواړه. نو راځم دغه کوارډیناټ چې دی راخلم دلته به یې ځان ته پیس کړو. راځم دلته لاندې په کنورټر کې چې دی زه غواړم دغه یو ټي ایم کوارډینات چې کوم دي دا زه انزرټ کړم. دلته یو ټي ایم موږ ننګرهار لپاره چې دی یو ټي ایم چې دی 240 زون کې چې دی قرار لرو. اول ورته چې دی دغه زون ور معرفي کوم. زه ورته وایم چې 240 زون چې دی. اوس د دې څخه وروسته چې دی راځم نارتنګ چې دی ورته معرفي کوم چې نارتنګ زمونږ 208.6 دا چې دی زمونږ چې نارتنګ چې دی زمونږ په 2 عمره کې دی او اسټنګ چې زمونږ دی 3.8 او 3.8 نهاویه اشاریه 9.8 خو 9 ورکوم. اوس چې دی دا زون دا شی مې ورته انتخاب کړو. زه دغه څنګه کوم کنورټ کوم. کنورټ باندې چې دی کلیک کوم. کنورټ نو که ګوره چې دلته ما ته راواخیستل چې د دې به نارتنګ به یې څه وي دغه د دې ځای نه کافي اخلم دلته چې دی انزرټ کوم. یا فرض مثال ګورم په دې طریقه باندې دا چې زمونږ چې ته واوښته ډیسیمل
ډیګري ته واوښته چې دلته پورته لیدل کېږي هماغه ګوره 18.9 په دې شکل باندې غواړم چې ډیسیمل ډیګري منټ کړم همدې ځای نه کافي اخلم دغلته چې دی پیسټ کوم یا دا نارتنګ او دا هسټنګ زموږ دپاره چې دی لاسته راغی غواړم چې ډیسیمل ډیګري ډیسیمل منټ سیکنډ دې ځای نه کافي اخلم دلته چې دی ځان ته پیسټ کوم یا په دې شکل باندې دا چې دی نارتنګ شو او دا یې زموږ دپاره هسټنګ شو نو په دې طریقه باندې چې موږ دغه کنورټ کولی شو د دغې دې اپلیکیشن کې نور هم ډېر کارونه دي خو موږ اوس د هغې څخه تېرېږو راځو خپل پروژې ته ځان رسوو چې څنګه موږ کولی شو دغه ترلاسه کړو نو اوس زه راځم په اول قدم کې چې دی دغه پروژې ته زموږ دغه ساحې کې دپاره چې موږ ولیده چې یو پوینټ مو اخیستی دی اوس راځو موږ دغه پوینټ چې دی دلته را انزرټ کوو په لومړي قدم کې به چې دی زه راشم دلته ځان دپاره به چې دی یو فولډر به برابر کړو چې زموږ ټوله پروژه بیا په همدای کې برابره شي ایش پولي په نامه یو فولډر دی دې کې زه راځم دلته چې دی دې ته یو ډیټابیس چې دی معرفي کوم دغه ډیټابیس چې دی دغه ته به زه نوم ورکړم چې د شپولي پول ساحه که نه د شپولي په دغې نوم باندې مې صف که اوس راځم زه په دغې کې چې دی یو فیوچر کلاس جوړوم دې کې به چې دی زه یو فیوچر کلاس به جوړ کړم فیوچر ډیټابیس جوړوم دغه فیوچر ډیټابیس ته چې دی زه نوم ورته ورکوم چې یو ټي ایم چې دی ورته مې نوم ورکړه چې زه مقصد په دغه سیستم باندې ځم دلته چې دی دا را انتخابوم ورته کوردینیټ سیستم ورته اخلم مخکې نه هم چې دی دغه کړی دی کوردینیټ ورته ورکوم ورډ ته راځم دلته چې دی ورته WGS 1940 دا ورته انتخابوم دلته چې دی WGS 1974 UTM زون 240 دا ورته انتخابوم او نیکسټ فینش ښه نو اوس چې دی دا ورته انتخاب دلته چې زه راځم یو فیوچر کلاس یا شیپ فایل جوړوم دغه شیپ فایل چې دی د پوینټ په نوم باندې زه جوړوم پوینټ دغه به چې دی ډول به شي فیوچر پوینټ فیوچر به چې دی شي کوردینیټ هم تیار په ورکړي دي فیوچر کلاس ته چې دی نور موږ اړتیا نه لرو دې ځای کې چې دی موږ فیلډونه ورته اډ کولی شو د دې نه نور فیلډونه فرض مثال زه راځم دلته ورته نارتنګ اضافه کوم او دلته ورته چې دی هسټنګ ورته اضافه کوم د نارتنګ ته چې دی زه ورته یم چې ډبل به وي دا او دا چې دی دا ډبل په دای باندې ورته انزرټ کوم او فینش دا مې چې دی فینش که اوس د دې څخه وروسته چې دی زه راځم موږ په دوه ډوله کولی شو دا پوینټ دلته پروګرام ته انزرټ کړو یو د دای ځای نه رانیسم هلته یې ډرایګ کوم دغې ساحې ته یې راوړم په دې ډول باندې چې دی موږ کولی شو چې دا راوړو او بل طریقه چې دی موږ د ډیټا اډ کوو دې ځای نه راځو موږ کوم ځای کوم چې دا فیوچر کلاس جوړ کړی دی لکه شپولي پول کې چې دی دلته راځم یو ټي ایم ته راځم پوینټ چې دی انزرټ کوم دغه دی اوس راځم سټارټ ایډیټ اخلم سټارټ ایډیټ مې چې واخیسته دې څخه وروسته چې دی راځم پوینټ ته پوینټ دلته چې دی زه په یو ځای کې چې دی کلیک کوم او څنګه کوم دغه ابسولوټ ته راځو اوس چې دی ایکس ورکو ایکس چې دی زمونږ د دغه ساحې لپاره چې دی زه ګورم چې مونږ څو دی ایکس 19 دا چې دی نارتنګ زمونږ 19 208 دا چې دی 208 او دا اشاریه شپږ څلوېښت ورکوم او اسټنګ چې دی زمونږ اسټنګ ګورو دلته اسټنګ زمونږ دی 3.9 او دا چې دی د 9.6
ها کوردینیټ چې د خپل قیمتونه ورکړه انټر ورپسې وامه دغه دی چې دی زه ته راغی زمونږ د ساحې ته چې دی دغه پوینټ کې چې دی وایي مونږ چې دی د پول لپاره دغه مین پوینټ چې دی اخیستی دی په دغه ځای کې پوینټ مو را انزرټ کړه دلته اوس راځم نور دغه سټارټ چې دی دا څنګه کومه دا ته وایم چې یس راځم دغه کوردیناټ ګورم چې آیا دا په رښتیا په صحیح ځای نه ګوره نارتنګ دی نارتنګ ورته چې دی مونږ راټ کو دلته په میټر باندې یو ټي ایم دی ورته متر باندې راته وښیوه اسټینګ چې دی اسټینګ هم ورته وایم چې اسټینګ هم راته وښیه راځم دلته چې دی مونږ په کلکولیټر کې لږ اشتباه شو دا وه چې دی نارتنګ چې دی زمونږ به نارتنګ دی او نارتنګ چې دی زمونږ نارتنګ راځو ودېرش دی دا چې دی زمونږ د دغې ساحې کوردینیټ شو اوس د دې څخه وروسته چې دی مونږ راځو ډیجیټل الیویشن موډل چې دی را اټ کوو دغه ځای ته مونږ دغه ډیجیټل الیویشن موډل لرو دا هم را اټ کړه دلته دغې ساحې ته نو دغه ډیجیټل الیویشن موډل چې کوم دی دا زمونږ 10 مترې دی یعنې د دغې هر یو سیل اندازه چې ده 10 په لسو کې د دغې سیل اندازه اوس راځو دوستانو مونږ چې دی د افغانستان یو شی فایل به هم را اټ کوو مونږ دلته راځم د ما سره چې دی د ریور یم را اټ کوم او ورسره څنګ کې چې دی د افغانستان شیپ فایل به را اټ کړو چې وګورو مونږ دغه زمونږ ساحه په کومه ځای کې موجوده ده نو دا چې دی زه به د ریور به اول لږ آف کړم زمونږ واټر شیټ چې په ننګرهار ولایت کې دی دغلته دی دا را زوم کوم دغه ساحه کې دی اوس به چې دا ریور یې ورباندې اپلای کړو چې زمونږ ته لږ واضح معلوم شي چې زمونږ دا واټر شیټ چې دی څومره دی یعنې زمونږ واټر شیټ چې دی اندازه به په دغسې دغه ریور تیار تیر شوي دي که مونږ دغه ډي ایم چې دی هلته دا وکړو هم په همدغه اندازه به چې دی زمونږ واټر شیټ وي نو دا چې پرون مونږ په تقریبي ډول باندې چې دی ګوره کلیپ کړله خو مونږ دا ډي ایم چې دی په منظم ډول باندې کلیک کړی دی دغه ریور دی مونږ چې دی په دغه ریورو باندې کار کوو او دغلته به چې ډسچارج اندازه به پیدا د دې ریورو د را انزرټ کولو به یو ګټه مونږ ته دا وي چې مونږ معلوم کړو چې زمونږ ریور د کوم ډایرکشن لري کوم ځای نه شروع شوی دی په کوم ځای باندې چې دی ختمیږي زه راځم هلته به چې دی لیکونه دي دا هم را اټ کړم چې په دغې ساحه کې کوم یو لیک مونږ لرو که نه جهیل نه ګوره په دا چې دی دغې ساحو کې چې دی مونږ لرو نو راځم دا چې لږ را زوم کوم چې وګورو په دغې ساحه کې مونږ نه لرو کوم دانه نو د دې ګټه چې دی دوستانو به دا وي مونږ ته دوستانو مونږ چې دی نور نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې بحث کوو زمونږ چې دی نور کوم ډیټاګانې چې دی په کار وي او د ډیټاګانو په اړه مو چې دی په دې ویډیو کې چې دی په تفصیل سره خبرې وکړلې نو زمونږ بله ویډیو کې به چې دی په ډایرکټ ډول باندې به ځو د واټر شیټ باندې به شروع کوو د واټر شیټ پیدا کولو باندې به چې دی زمونږ بله موضوع به وي او د اوس لپاره چې دی لپاره به همدومره بس وي او تاسو کولی شئ زموږ سره په لاندې ادرسونو باندې چې دی اړیکه ونیسئ ایمیل ادرس مو دی مرسلین.bawar@gmail.com او زموږ د واتساپ ټیلیګرام انسټاګرام ایمو نمبر مو دی 08051132238 باندې چې دی زموږ سره اړیکه نیولی شي زموږ د یوټیوب چې افغان انجینرینګ ټیوټوریال په نامه دی او چینل در سره دوستانو سبسکرایب کړئ د ګونګړي نشان چې دی ووهئ چې زمونږ ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت در ورسیږي د اوس لپاره مو د الله په امان